او وخت مې په مخ د بېوسۍ کرښې راښکلي ځکه یاران زما سره جوړه جوړه اسراره نه ځي. که سر مې یو ماښام سرتور کو بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینه. په دغه ټپه باندې یو بل زلمی شاعر او تکړه شاعر اسرار کلیوال ته بلنه ده چې راشي او تاسو ته مخاطب شي. اسرار کلیوال. ډېره مننه اشنا صاحب. مل د بېرحمه زمانې د دې وختونو سره د دې وختونو سره یم مخامخ د مسلسل اذیتونو سره. ډېره مننه. په دې هنر مې ختمه کړې تنهایي د خپله چې هم کلام یم د کوټې د دیوالونو سره. او زه د خپل ذات حصار کې قید خیم بهر مې نه کړی هسې نه سر مې ولګي د اسمانونو سره. رانه خپه ده راسره ملګري یاره نه ځي د خپل وجود سایه زما سره په لاره نه ځي. رانه خپه ده راسره ملګري یاره نه ځي د خپل وجود سایه زما سره په لاره نه ځي. او خلک حیران ګوته په خوله بر اسمان ته ګوري څه خوسته دی چې سپوږمۍ تر خپل مداره نه ځي. او د تنهایۍ زهر مسکلي په رڼا ماښامي دا خوږ لذت په مې د خولې نه تر سهاره نه ځي. او دا خود پرست زړه که مې هر څومره مجبوره شي خو په هیڅ صورت هم د شاهانو تر درباره نه ځي. یا انتها شي د غربت یا بیروخي د جانان هس یا بس خو څوک بیخي د خپل دیاره نه ځي. او وخت مې په مخ د بېوسۍ کرښې راښکلي ځکه یاران زما سره جوړه اسراره نه ځي.